السلام علیکم. زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. دا د CSS د کلاس 13مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ تاسو د CSS کې دننه چې موږ کوم کلر استعمالو د هغه لپاره چې کوم موډز راځي موږ سره، یعنی کلر موډ پر دې باندې غږیږو چې موږ څو ډوله رنګونه دلته ورکولی شو، څنګه ترې کار اخیستلی شو. په تیرو څو ویډیوګانو کې تاسو یوازې کتل چې موږ به د کلر نیم لیکلو، یعنی د رنګ نوم به مو لیکلو او هغه به موږ استعمالو. خو په دې ویډیو کې ټولې هغه طریقې زه تاسو ته ښیم چې دا څنګه کولی شي CSS کې له مختلف ډول سره له رنګونو نه کار واخلي. نو زه مخکې موږ سره چې کوم کلر موډز راځي په CSS کې هغه لومړی کلر نیم دی چې تاسو تیرو څو ویډیوګانو کې کتلي چې موږ به د کلر نوم لیکلو، لکه اورنج به مو لیکلو، نارنجي رنګ به راغی، رډ به مو لیکلو، سور به راغی، بلیک به مو لیکلو، تور به راغی. همدغسې نور رنګونه موږ سره له دې نه علاوه موږ سره هیکزا ډیسیمل کوډز دي چې کله موږ دغه کوډونه لیکو نو د دې کوډونو په اساس موږ سره رنګونه راځي. لکه ما چې دا کوډ لیکلی #FFF د دې مطلب چې د دې کلر باید سپین وي. دغسې موږ سره کوډونه دي چې موږ کولی شو د کوډونو په اساس باندې رنګونه ورکړو. بل موږ سره RGB دی. RGB مطلب ریډ، ګرین، بلو. په دې کې موږ ویلیوز ورکوو. 3 رقمه ویلیو موږ ورکولی شو. لومړنی چې کومه ویلیو ده دا موږ سره د ریډ لپاره یا هم د سور رنګ لپاره دی چې د 0 نه نیولې تر 255 پورې موږ ورکولی شو. په دغه 255 چې دا موږ سره مکمل سور دی، د دې نه چې لاندې راځو نو د دې چې کوم مختلف رنګونه دي هغه موږ سره شو کیږي. دویم چې موږ سره کوم ویلیو ښکاري دا موږ سره د ګرین لپاره دی، یعنی چې کله موږ شین رنګ ورکول غواړو که چېرته دا 0 شي او دا هم 0 شي، دلته موږ 255 لیکو نو موږ سره به ګرین یعنی شین رنګ راځي. او دا چې موږ څونه کمو هغومره هغه رنګ بدلیږي او د دې په کمولو زیاتولو سره موږ رنګونه بدلولی شو. بل موږ سره چې دی بی ده، دا ویلیو موږ سره د بی لپاره ده یا هم بلو لپاره. کله چې دلته موږ ویلیو ورکوو نو مطلب موږ بلو رنګ ورکوو یا آبي رنګ ورکوو. دې درې واړو ته موږ مختلف نمبر ورکولی شو، د نمبر په اساس موږ کولی شو کلرز جوړ کړو. بل موږ سره RGBA ده. RGBA موږ سره تر دې ځای پورې همدغه RGB ده، خو آخره کې موږ سره الفا اضافه شوی چې دغه کوم کلر موږ ورکوو دا د موږ سره څونه ټرانسپیرنټ وي، نو د هغه لپاره موږ الفا استعمالوو. دا ټول موږ عملا بیا ګورو. بل موږ سره HSL دی. HSL کې هم موږ سره ګریډز دي. ګریډز یعنی ډیګري یعنی درجه چې کله موږ دې نه کولی شو د 0 نه نیولی تر 360 پورې نمبر یې ورکړو. هر نمبر په کتلو سره به هغه کې رنګ راځي او دلته موږ کولی شو مختلف ډارکنس ورکړو، کموالی، تیزوالی، او دلته موږ کولی شو لایټنس ورکړو. دا بیا موږ عملا ګورو. او همدا ډول بیا موږ سره HSLA ده چې د دې پورې موږ خپل رنګونه ورکولی شو. لکه دلته چې موږ ویو آخره کې بیا هم موږ سره الفا ده چې دغه کوم رنګ موږ ورکړی دا د موږ سره څونه ټرانسپیرنټ وي. نو لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې موږ کلر نیم هم ورکولی شو چې موږ څو ویډیوګانو کې کتلي. نو دلته ما یو څه مثالونه راخیستي. که چېرته موږ براون لیکو نو دلته به موږ سره براون کلر راځي، بلیک دی، موږ سره ټومیټو دی، ریډ دی، ګرین دی، اورنج دی، یلو دی، ماجنټا ده، پینک دی او سلیټ بلو دی. له دې نه علاوه هم موږ سره ډېر زیات دي. که چېرته تاسې فلیټ UI کلرز سرچ کړئ، دا یو سایټ دی موږ سره flatUIcolors.com. دلته موږ سره مختلف رنګونه تاسو کولی شئ له هغه څخه استفاده وکړئ. او یا هم تاسو کولی شئ ویب کلرز په سرچ کې ګوګل کې هلته مختلف لینکونه راځي او مختلف کلرز راځي چې تاسو کولی شئ له هغه څخه په خپل ویب سایټ کې کار واخلئ. بل موږ سره کلر وذ هیکزاډیسیمل کوډ دی. کله چې موږ هیکزاډیسیمل کوډ ورکوو نو موږ کولی شو د دې په واسطه هم کلر ورکړو. لکه دا کوم کوډ چې تاسو ته ښکاري د دې رولز دا دي چې سر کې به تاسو هیش ته علامه اچوئ. له هغه نه وروسته هر کلر ځان ته یو کوډ لري چې کله تاسو هغه کوډ دلته اچوئ هغه کلر به اپلای کېږي. لکه دا کوډ موږ سره د بلو کلر لپاره دی او دا کوډ موږ سره د ریډ کلر لپاره دی. هیش به واچوئ FF او 4 ځله چې 0 ولیکو نو موږ سره به ریډ راځي، او که چېرته موږ هیش واچوو 4 ځله 0 بیا FF ولیکو نو موږ سره به بلو راځي. د هر رنګ ځان ته کوډونه وي او هغه تاسو کولی شئ آنلاین سرچ کړئ او په د خپلې خوښې رنګ استعمال کړئ. په روانه ویډیو کې زه تاسو له یوه ویډیو جوړوم تاسو څنګه کولی شئ کومې سیټونو نه رنګونه واخلئ او استعمال یې کړئ. بل موږ سره کلر RGB ده. لکه څنګه چې تاسو ته ما مخکې وویل دلته موږ سره مختلف بخشونه راځي. RGB د دې مطلب دا دی موږ سره چې ریډ او د دې بل موږ سره مطلب ګرین دی او د دې موږ سره بلو دی. یعنې چې کله موږ دلته چینجز کوو موږ سره به ریډ کې چینجز کېږي، دلته به موږ سره ګرین کې کېږي او دلته به موږ سره بلو کې کېږي. او د دې درې واړو له کمبینیشن نه موږ کولی شو ځان ته رنګونه جوړ کړو. کلر وذ HSL دی. دلته هم موږ سره لومړنی چې کوم یو ویلیو د هغه د هیو لپاره دی
او بل چې موږ سره کوم ویلیو د هغه سچوریشن لپاره دی او بل موږ سره لایټنس لپاره دی. هیو درجه دی موږ سره 255 لیکل شوی سحوان کې خدا 380 پورې یعنی 0 نه نیول 380 پورې موږ د درجه ورکولې شو او هماغه درجه په اساس موږ دلته رنگ ټاکلې شو. دلته موږ سچوریشن کې ویلو شو چې د کوم رنگ مو ورکړه د سونه تیز وي سونه کم وي او لایټنس کې موږ کولای شو هغه ته لایټ ورکو یا سپینواله سونه پکې وي او سونه کم وي هغه موږ کولای شو دلته ول انتخاب کړو. چې دلته تاسو ګورئ هیو چې کله موږ ورکوونو له 0 نه 380 پورې ورکولای شو او کوم چې موږ سره سچوریشن دی هغه 0 نه تر 100% پورې ورکولای شو دا فیصدي سره ورکول کیږي او بل چې موږ سره کوم لایټنس دی هغه هم 0 نه تر 100% پورې ورکول کیږي. دا چې کله تاسو عملاً وګورئ عملاً پکې تغیرات راوړل تاسو پوهیږئ چې کوم کلر پکې راغلی دی. ارجبل موږ سره کلر وذ RGB and HSL دی هغه مخکینه دی الفا صرف د تشریح لپاره مالی کله مثال کې چیرته موږ سره د کې چې کوم نوې موجوده هغه د الفا ده ځکه RGB هم مخکې وي چې دلته موږ کلرز ورکولای شو او HSL هم مخکې وي چې دلته موږ کلرز ورکولای شو. صرف الفا نوې خبره ده او الفا مون کولای شو د 0 نه نیول تر 1 پورې د کې ویلیو ورکو. لکه دلته تاسو ګورئ 0.6 لیکل شوی دی. د دې مطلب دی چې دا سونه ترانسپیرنت وي یعنی شاته بیک ګراوند سونه ترې ښکارا شي چې دا بیا مون عملاً ګورو پرې کار کوو. نو زو ایډیټر ته وګورو چې موږ څنګه کولای شو له دغه رنگونو څخه په خپل CSS کې او ویب سټ کې کار واخلو. لکه څنګه چې ګوري او ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې مدلته ما د HTML فایل اخیسته دی او د کې ما د HTML بیسیک کوډ لیکل دی ډاک ټایپ دی چې دا براوزر ته وی چې دا کوم ورژن HTML دی لاغه نو موږ سره HTML ټیګ خلاص شوی دی اخر کې موږ سره بیرته کلوز شوی دی. هډ ټیګ موږ سره خلاص شوی هډ ټیګ مدلته بیرته کلوز کړي هډ ټیګ د نوم ټایټل ټیګ اخیسته او سټایل ټیګ اخیسته تر څو موږ خپل CSS کوډ پکې ولیکو. باډي ټیګ خلاص شوی دی دلته مو بیرته کلوز کړی دی. باډي ټیګ د نوم سره div موجود دی او د div کې تمون یو کلاس ورکړی دی div1 په نوم باندې د نن div کې موږ سره چې 1 یو ټیګ دی او د نه علاوه موږ سره لیکل دي. نو نن موږ CSS کې د نن چې موږ سره کوم کلر موډز دي پر هغه باندې کار کوو ګورو چې موږ څنګه کولای شو له مختلفو رنگونو سره کار واخلو. نو هر څه وړاندې زرازم د div ته یو څه سټایلونه ورکوم. نو راځو سټایل ته او دلته ورته ویو چې موږ سره کوم div1 دی دا براواخلې دی له لومړی ته ورکړي بارډر 2 پکسل سالید او بلیک له هغه نور څه دي چې کوم سره ویټ دی هغه بکړي 1500 پکسل او د دې چې کوم سره هایټ دی 200 پکسل بکړي. پیډینګ ورلور کوو لس پکسل سیف کول نو چې کله راشو ریلوډ کړو تاسو ګورئ موږ سره دغه یو باکس جوړ شو. اوس راځو خپل چې کوم رنگونه دي هغه پر دې باندې اپلای کوو. نو زه راځم لیکو چې بیک ګراوند کلر موږ بیک ګراوند کلر ورکول غواړو. لومړی موږ سره کلر نیم دي مثال که زه ورته ولیکم چې اورنج او زه دا سیف کړم سیف کول نو چې راشم د ریلوډ کړم تاسو ګورئ دلته موږ سره اورنج کلر راغی. که چېرته زه راشم د اورنج په ځای ټومیټو لیکم او دا زه سیف کړم سیف کول نو چې راشو ریلوډ نو تاسو ګورئ دا موږ سره ټومیټو کلر راغی. که زه راشم ورته ولیکم چې سلایټ بلو او دا سیف کړم راشم دا ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې موږ سره هغه کلر اپلای شو. یعنی دا موږ سره د رنگونو نمونه دي چې هر نوم موږ لیکو هغه به هلته موږ سره اپلای کیږي. د دې نه علاوه موږ سره هیکزاډیسیمل نمبرز دي د هغه لپاره به تاسو هشت علامه واچوي هغه نور څه به تاسو یو خپل د کلر کوډ لیکي. مثال که زه تاسو FF ولیکم بیا 400 ولیکم دا سیف کړم راشم ریلوډ نو تاسو به ګورئ چې زموږ کوم کلر دی هغه ریډ راغی. که چېرته همدغه کوډ کې زه داسې وکړم چې سر کې 400 ولیکم او اخر کې 2000 F ولیکم سیف وکړم راشم دلته وګورو نو دا موږ سره څه شو بلو شو. همدا ډول تاسو کولای شئ مختلف کوډونه ورته ورکړئ او هم یا هم کولای شئ تاسو نت کې سرچ کړئ. بل ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولای شو نت کې سرچ کوو هغه نه کار واخلو. دلته موږ سره اس رنگ رانغه زه دلته موږ سره هماغه ز سور ده نو دا موږ سره هغه هیکزاډیسیمل نمبر دي تاسو کولای شئ د هغه په واسطه رنگونه دلته ورکړئ. دا کوډونه وي د هر نمبر لپاره دا موږ نیز د کوو بلکې دا تیار موږ سره موجود وي صرف موږ دغه کوډ کاپی کوو او دلته پیسټ کوو. دا تاسو ته په روانه ویډیو کې خیمه. بل موږ سره چې کوم د کلر موډ هغه موږ سره RGB وو. RGB چې کله موږ ورکړو قوسونه شروع کوو نو دغه دننه قوسونو کې موږ له ویلیوز ټاکو. لومړنی چې کومه ویلیو د هغه موږ سره د R لپاره دویمه چې کومه ویلیو د هغه موږ سره د G لپاره دا او دریمه چې کومه ویلیو د هغه موږ سره د
بي لپاره ار مونږ سره رټ د کچې ته دلته 255 لیکم لکه څنګه چې ما تاسو ته وی چې د 0 نه 255 پورې ویلي ورکول شو نو زمونږ چې کوم کلر دی هغه به مونږ سره رد راشي کچې ته زه دا 0 کم او راشم دلته ورته 255 لیکم نو اوس ما گرین ته ورکړو اوس به زمونږ کوم کلر دی هغه به مونږ سره گرین شي او کچې ته راشم دا 0 کړم او د دې پر ځای راشم دلته 255 لیکم نو اوس مونږه بلو ته ویلیو ورکړې نو اوس به زمونږ چې کوم کلر دی هغه به مونږ سره بلو شو او یا هم د دې ترمنځ مونږ رنگ ورکول شو مثال در اعظم د 255 پر ځای ورته یو نیم سل لیکم او ګورو چې مونږ سره به کوم کلر دلته راځي دا مونږ سره یو نیم سلو کې رنگ راغی زه راځم دلته هم چینجز راولم مثال دلویم چې ته یو اصل بداشي مونږ سره نو دا به سیف کړو لږ وګوره د دې رنگ مونږ سره تغییر شو که زه راشم همدغه سې دې کې چینجز راولم 150 دا هم کړم سیف کړم او ریلوډ کړم تاسو ګوره چې هغه کلر مونږ سره بالکل بدل شو نو دا هم مونږ سره ویلیوز وی چې مونږ کولای شو تر رنگونه ورکړو د دې لپاره هم مونږ دا یو د لزانه نه ورکو مونږ سره رنگونه موجود وي د هغه ویلیوز داخلو دلته مونږه پیسټ کوو همدا ډول بل چې مونږ سره کوم کلر موډ دی هغه HSL دی HSL مونږ سره لومړنی چې کومه ویلیو راځي هغه مونږ سره د هیو لپاره راځي دویمه چې ویلیو راځي مونږ سره هغه مونږ سره د سچوریشن لپاره راځي او دریم چې کوم ویلیو د مونږ سره هغه د لایټنس لپاره راځي نو لومړنی چې کومه ویلیو د هغه مونږ له 0 څخه 360 پورې ورکول شو دویمه ویلیو مونږ پرسنټیج کې ورکول یا 0 نه تر 100 پورې او دریمه ویلیو هم مونږ پرسنټیج کې ورکول 0 نه تر 100 پورې کچې د راشم فل حال چې زمونږ کوم کلر جوړ شوی هغه مونږ سره بلیک دی ګوره که راشم دا ریلوډ کړم نو دا مونږ سره بلیک شو کچې ته راشم او دا سل کم او سیو کم نو فل حال دا به مونږ سره بیا هم بلیک وي ځکه دلته چې مونږ کوم د دې دغه ورکړی تیزوالی هغه مونږ زیرو کړی کچې ته راشم دا 50 کړم او دلته راشم د دې چې کوم مونږ سره لایټنس د دې کې هم تغیرات راولم شپېته کړم او سیو کم نو تاسو به ګورئ چې زمونږ کوم کلر دی هغه اوس مونږ سره بدل شو کچې ته راشم اوس دا 200 کم سیو کم نو اوس به زمونږ کلر بیا هم بدل شوی وي او که چېرته زه یوازې دې کې چینجز راولم زه دا سل کړم نو تاسو وګورئ چې د دې کلر نه مونږ سره دا رقم کلر جوړېږي د دې چې کوم هغه تیزوالی دی هغه مونږ سره زیات شو که سپینوالی نور هم پکې زیاتونه ګوره دا شپېته دی دا زه نوي کومه سیف ګوره چې کله زه دا تیز کړم نو تاسو ګوره چې سپینوالی نور هم پکې زیات شو نو لومړنی چې کومه ویلیو ده د کلر لپاره ده دویم چې دې کې د تیزوالي لپاره ده او دریم مونږ سره د لایټنس لپاره ده چې دا مونږ کولی شو د دې لپاره استعمال کړو نو دا مونږ سره هغه کلر موضوع له دې نه علاوه مونږ سره RGBA او HSLA دی پر هغه باندې کار کوو نو د هغه لپاره دلته مونږ سره ساده نه ښکاري نو په کار دا ده چې مونږ لومړی چې وکړو شاته یو بیکګراوند واخلو تر څو مونږ پوه شو چې مونږ سره RGBA څه کار کوي ځکه هغه ټرانسپرنټ لپاره استعمالیږي نو زه راځم سټایل ته او ورته وایم چې مونږ سره کومه باډي ده دلته زه یو عکس راوستل غواړم نو راځم ورته لیکم چې بیکګراوند کلر دا بیکګراوند ایمیج لیکو بخیر دا چې کوم کارونه زه اوس کوم لکه عکس راوستل دا خو موږ مخکې کلاسونو کې ویلي که تاسو هغه نه وي کتلی هغه وګورئ که نه نو تاسې په دې شیانو نه پوهېږئ نو جیپیک دا عکس دغه ما ورله ورکړو سیف ریلوډ نو تاسې ګورئ چې کوم عکس ما غوښتو هغه دلته موږ سره راغی ښه اوس راځو کلر ورکوو او دلته ترانسپیرنټ کلر ورکوو نو زه راځم ورته لیکم چې موږ سره کوم بیکګراوند کلر دی د دې دف دې له به ته کلر ورکړې خو شی به ورکړې RGBA یعنی RGBA یعنی ریډ گرین بلو الفا نو لومړی چې کومه ویلیو د هغه د R لپاره راځي دویمه چې کومه ویلیو د هغه د G لپاره راځي دریمه موږ سره د G لپاره او بخیر د B لپاره راځي او څلورم چې موږ سره کومه ویلیو د هغه د A لپاره راځي فی الحال چې موږ کوم کلر ورکړی دی ګورو چې دا موږ سره کوم کلر دی ځکه هر څه موږ سره 0 ده نو فی الحال موږ سره سم نشته که چېرته زه راشم دلته او 255 کړم نو تاسو فکر وکړئ چې موږ سره به کوم کلر راځي بالکل به موږ سره ریډ کلر راځي ځکه چې دلته موږ سره R دی یعنی موږ کوم کلر چې ورکړی هغه موږ ریډ ته ورکړی نو تاسو ګورئ چې موږ سره ریډ هم رانغی ځکه چې دلته موږ ورته الفا 0 ټاکلی یعنې زموږ چې کوم ټرانسپرنسي ده هغه 0 ده که زه دا یو کم او سیو کړم راشم ریلوډ نو تاسو ګورئ چې زموږ سره هغه سور کلر راغی اوس غواړم لیک دې تت شي نو 0.6 لیکم سیو نو تاسو ګورئ چې دا موږ سره ټرانسپرنټ شو لاندې بیکګراوند هم ښکاري او دلته موږ سره کلر هم ښکاري خو دا کوم ټرانسپرنټ چې ورکول کېږي دا یوازې کلر ته ورکول کېږي که دې کې موږ سره دننه عکس وي یا لیکل وي هغه له ټرانسپرنټ نه ورکول کېږي یوازې او یوازې چې لاندې موږ سره کوم کلر دی هغه له ورکول کېږي که زه راشم دا نور هم کم کوم مثال 4 کړم نو ګوره زموږ دا رنګ به نور هم تت شي او لاندې بیکګراوند به نور هم
ښکاره شي. نو تاسو کولی شئ په دې رقم پرې کار وکړئ. مثال زه راځم دې له هم یو ویلیو ورکوم 200 او دې له راځم ورکوم چې 100. نو داسې یو کلر ګورو چې کوم کلر ته جوړیږي. نو دغسې یو کلر موږ سره جوړ شو. که زه راشم دا 1 کم یعنې د دې چې کوم ټرانسپیرنسي ده هغه بیخي فل کم، نو دا به موږ سره مکمل بیکګراوند ښکاري. خو که زه غواړم چې د دې لاندې موږ سره بیکګراوند ښکاره شي نو زه د هغه لپاره ټرانسپیرنس ورکوم. مثال زه ورکوم 0.9. سیف چې کله ریلوډ کړو نو لږ بیکګراوند ترې ښکاري. که نور هم ډېرول غواړئ 80 کې سیف، نو چې کله دا ریلوډ کړو نور هم موږ سره لاندې بیکګراوند ښکاري. نو دا موږ سره د شي لپاره او د RGBA لپاره. الفا لپاره هم موږ همدغه سیستم الو. د HSL الفا لپاره مثال HSL او الفا دلته راځو. لومړنی ویلیو موږ سره د ډیګري لپاره دی، دویمه ویلیو موږ سره پرسنټیج لایټنس لپاره، دریمه ډیګري موږ سره او بخیر لومړنی ویلیو چې د موږ سره هغه د هیو لپاره، او د دویم چې د موږ سره هغه سچوریشن لپاره، او دریم چې د موږ سره هغه د لایټنس لپاره، او له دې نه علاوه چې بل ویلیو موږ سره راځي هغه د الفا لپاره. نو ګوره زه راځم دلته ورته وایم چې 200 کې چې موږ سره کوم کلر دی هغه ورکړه، او دلته چې د دې کوم تیزوال دی هغه د 50% وي، او د دې چې کوم برایټنس دی هغه د 30% وي. که زه دا سیف کوم او راشم ته ریلوډ کوم نو دلته به موږ سره هېڅ هم نه ښکاري، ځکه دلته موږ سره ټرانسپیرنسي بیخي صفر ده. که زه دا یو کړم او سیف یې کړم راشم ریلوډ کړم نو موږ سره به مکمل کلر ښکاري. ګوره بیکګراوند موږ سره مکمل ښکاري. زه راځم د کوم خط چې دی موږ سره هغه ته هم کلر ورکوم تر څو موږ سره ښکاره شي. سیف او چې ریلوډ کړو تاسو ګورئ چې کلر موږ سره ښکاره شو، رنګ نه خط وبخښئ. نو زه غواړم چې دا لږ زره لاندې بیکګراوند هم ښکاره شي، نو زه راځم دلته د یو په ځای لیکم چې 0.9 سیف. او چې کله زه ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې لاندې بیکګراوند هم ښکاري. خو که راشم لږ نور هم زیات کړم سیف یې کړم نو تاسو به وګورئ چې نور به هم موږ سره بیکګراوند لاندې ښکاره شي. نو موږ په دغه ډول کولی شو له دغه کلر موډ څخه کار واخلو. کوم دغه HSL-H دی او یا هم RGBA چې دی دا ډېر زیات استعمالیږي. هم کومو ځایونو کې چې موږ غواړو هلته یو عکس باندې رنګ ورکړو او هغه رنګ ټرانسپرنټ وي نو موږ کولی شو له RGBA او یا هم له HSL څخه کار واخلو. خو دې وکړي چې په درس پوه شو اوسئ. په بله ویډیو کې زه تاسو ته هغه سایټونه هغه لینکونه ښیم چې تاسو کولی شئ له هغه څخه تیار رنګونه کاپي کړئ او په خپل ویب سایټ کې استعمال کړئ. نو را روانه ویډیو مه هېروئ. تر بیا چې راځم تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.